سلطان سکندر بادشاہ او خزه په کوټه کې گیر کو بار ورپسې کونډه واله. نو سلطان سکندر ورته دننه نوې چې او خزه ورلری کا. د سلطان سکندر بچی د پتورو باندې کېمه کی خزم خزاوا د آیات آباد او د مال روډ او د فورد روډ خزا نه وا خزاوا خزا ورته وی هغه ورته یاته سړی ویل جلوس وباسو مال د سجلوس وباسي ویل د عیان تورګه عریانی او فحاشی عریانی او فحاشی د دې متعلق جلوس وباسو دا لیډران نه دي دي دا مورمړي پلارمړي راټول کی دا قمقل دا د خدای خرچ یو په لکای نیمګړي دي کینی کمپلیټ خرچ دا راټول کی او ورته وی چې چغي وهي چې پاکستان کې عریانی برباد او فحاشی برباد په دې چل باندې لیډر په خپل وانډه زیاتای مالدا خو استاد په ایمان وای خبره پوهیږي کنه زسه هم لګ ها اوس ما څو دڅ شي په کار نه دی په جنې نه چې څه بلاته یو غټ کوتا کرا سره یو ولې تاسو ته ونی سما خبره نه پوهیږي توس په ایمان وایا چې بجلیګر مولا په منبر درته وایي چې الکو جمعات والاو تیار شي د ملکی خزه بربندې ګرځي او د دې خلاف جلوس وباس زتا ستا وایم کنه یا فحاشی زیاته شوی دا زنا دا شراب دا فلان دا فلان دا جلوس وباس او زپ تاسو ته وایم چې جلوس وباسي دې جنازې تر مال ګمنډي پورې یا قصخانه پورې یا سکارنو چوک پورې او عریانی او فحاشی برباد چغي وهي او بیګاله ما وګورئ چې زه خزه سره ناستم دا به زما په خپل جلوس وباسي پتا دې لعنت نه چې بیا زما په خپل ته جلوس وباسي چې ما وګورئ چې زه خو خې جونګړې سره ناستم او تا ته ویم چې عریانی او فحاشی خشه نه ده نو زما په دې مولاتوب د لعنتی کنه زه خو دې الله تا ته یو کار ویم چې دا ګناه ده یا دا جرم دی چې زه په خپل نه کوم کنه نو چې یو کار زه په خپل کوم او تا ته ویم چې ته په ورزا نو تا کې خمس عقل پک تا کې خمس سړی توپ پکار دی دماغ پکار دی چې مناسب ته ما ته وی چې بربندو خزو خلاف جلوس وباسي دا ته چې ورته راناستې تاسو خیال راغی نو دی وجه نه عزیزانو خدای سرونه درکړي دي اوس تاسو په ایمان وای چا وای جاز جوړ کړي دی هغه تاسو غوندې بنی آدم دی کنه دی ها کله هغه سلور خپې دي یا سلور لاسونه دي یا سترګې سلور دي یا غوګونه لس دي کنه تاسو په شان دي وای دا وای جاز چې چا جوړ کړي دی دا تاسو په شان دي که تاسو نه زیات دي هغه ولی وای جاز جوړ کړي دی ته ولی نشي جوړولې چا چې بحری جاز جوړ کړي دی بحری جاز وګوره قران کې راځي چې دا بحری جاز اوس انګريزانو جوړ کړي نه دا د سليمان عليه السلام د زمانه نم 800 کال مخکې د بحری جاز ایجاد چې دی یو مسلمان کړو قران کې راځي وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام سوره الرحمن کې وګورئ وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان اول ایجاد د بحری جاز مسلمان کړو او د سمندر د بیخنا ملغلر او مرجان اول ایجاد مسلمان کړو 23 دي تولې نشي جوړولې ستا پاکستان 50 کال وشو د انجینیرینګ یونیورسيټي دا او دا ټیکنالوژي دا او دا پلانیالوژي دا او دا ډنګړیالوژي دا او دا دالوژي دا او دا دالوژي دا د ټیکنالوژي ستا کوم ځای د پاکستان کې انجینیرینګ ستا په پاکستان کې کوم ځای ده ته هم غول امریکای کړی وي او ته پکې یونیټیزونه پتا چې خلکو ته دا شو کې چې دا غول ما وکړه دا دومره سوټه ته خورشي په پردو غول یونیټیزونه اچي تاسو څه کړی دي تر اوسه پورې یو اسلامي ملک ما ته وخای چې تر اوسه پورې هغه جهاز جوړ کړی بحری جهاز جوړ کړی توپای جوړ کړی ټینکی جوړ کړی میزایل جوړ کړی د هوایي بمبارمنټ سامان جوړ کړی اټم بم جوړ کړی هایدروجن بم جوړ کړی یو مسلمان ملک تاسو وخای چین تا نرستو آزاد دی تا نرستو دومره دي واړه واړه تاسو وګورئ چینیانو ته نن هغه مساله هغه سره پرته ده چې امریکا ته یری کله نشي کولای چین ته امریکا ته یری تا نرستو آزاد شوی دی هندوستان تا سره یو ځای آزاد شوی دی تا سره یو ځای ته ورشه د هندوستان حال وګوره د بل ملک خاوره به پکې ونه ګوري دا هم درته دا اورېدو نه ویم په سن 86 کې زه تللی وم دلي ته او ما ولیده بحری جهازونه خپل هوایي جهازونه خپل توپې خپلې ټینکونه خپل
هایدروجن بم خپل، ایټم بم خپل، سایکل خپل، لاره خپل، موټر خپل، دوايي خپل، کپڑا خپل، ارڅ د خپل ملک جوړ دي. ارڅ دلته آیات آباد کې د کوم ملک سامان خرڅ؟ د امریکې، د جاپان، د لندن، چاینا خرڅي. دلته ورته دوی ګڼ کپان کینولي دي په لاره کې چې یو ته پولیس وای او بل ته دغه وای کسټم وای. نو هغه ورته ګڼ کپان کینولي دي چې په دې لاره کې دا سامان راغی نو ونیسئ او سټورونه ته ډک کړئ چې زمونږ خېټې پې ډکې شي. هغه پیسې بیا چېرته ځي؟ کسټم یې چې ونیسي او پولیس یې ونیسي او اف آی ای ونیسي، پیسې ځي چېرته؟ په هغې پیسې د بېنظیرې میړه بیا مزې کوي. زرداري استاد د هغه د بریتو ته وګورئ تاسو، د هغه د بریتو ته چې زه وګورم پخوا د جنګیرپوره کې د ښځو بلخانو لاندې به ناست و، هغه پوه شوئ؟ نو دلته ورته دا ګڼ کپان کینولي دي، نو هلته چې ته والې غټ دي ونیسي. قانون دې په لاس کې واغستو، غیر قانوني سامان دې دلته راوړو. خلاص که ما قانون په لاس کې اغستی او د جاپان کپړه مې اغستی او په لاره راځم، ما خو قانون خلاف ورزي وکړه. په صوبه سرحد کې وګوره، په ګورنمنټ هاوس کې وګوره، ایر کنډیشن یې لګېدلي دي که نه؟ فریجونه پراته دي که نه؟ دا د کم ملک دي چې تاله راشي بنګلې ته خو روا شو. یو ملا و ملا نو زوی تلی و هلکانو سره ښکار پسې، چې ښکار پسې تلی نو نور څه ورته میلاو نه شو، نو ګیدړي وویشتو. چې ګیدړي وویشتو نو نور هلکانو ورته وی چې دا خو مردار دی. نو دی ورته وی چې کون آنکھنے کے مردار ہے، حلال ہے، میں ملا دا پترا. د ملا زوی زه یم او حلال او مردار تاسو پیژنئ؟ بالکل حلال دی. هلکان وی بیړی غرقه شو، د ملا زوی دی، د سره څوک خیر راغله په جګړه پلار ته یې راغله. پلار ته یې وایي چې میاں جی ګیدړ حلال ہے؟ نو ملا هم داسې تریناک غوندې وایي نه، کون آنکھنے کے حلال ہے، مردار ہے. مردار ہے جی. ویل اچھا پھر نور جمال آنکھنے کے حلال؟ ستا زوی نور جمال وایي چې حلال دی. ویل اچھا نور جمال آنکھنے ده؟ پہ ٹھہرو میں کتاب دیکھا. الماری ته منډه کړې ده کتاب چورګه چې اوس نور جمال لوجه پیدا کم کا کتاب راغسته دي. نو هلکان ناست دي. اوس وایي میاں سنو، کتاب نا مسئلہ ہے کہ جتھے میاں نور جمال گدڑ شجڑ سب حلال. د کتاب مسئله ده چې نور جمال چرته یې هلته ګیدړان هم روا دي. د صیب بنګلې ته چې راشي نو بیا قانون لاس کې نه بیا روا شي، او که غریب په مزدورۍ اوچت کړی او را روان کړی نو قانون دې لاس کې واغستو. پرون دلته یو مجسټریټ راغلی و، چرګانو والا یې نیوه، مې نه لیدو نو چې د ده نه ما دا دورنیک داسې تاو کړی. چرګانو والا یې ونیو چې قانون هم لاس کې واغست. څلوېښت نرخ دی او تاسو په شپېته خرڅوئ. هغه ورته کور دی د میردین جومات شه، کور دی لوټې شه، نو په درې کم شپېته خو مونږ ته میلاویږي په منډۍ کې، نو په دوی څلوېښت یې څنګه خرڅ کړو؟ کور دی وران شه. نو یې بوتله پرچه یې پې ورکړه، نن یې چې چالان کړه. یو نه مې پوښتنه وکړه مال څنګه چل دی؟ ویل 1500 روپۍ جرم کړم. دا 1500 روپۍ به کوم ځای ته ځي؟ دا پته مو لګوئ. ډېر شکر دی. د اړه مې داسې خوشحال کی. پرون دلته څه ډېر شی راټول شوی، داسې کتبې مطبې دغه کړې وې چې هلکه دا څوک دي؟ وی دا ناراض ګروپ دی، د پیپل والا یو سړی قید کړی نو هغه له په استقبال کې ولاړ دي. دا غریب دي که نه، خدای پاک یې په خړ سیلاب یوړي. خو وخت نه دی راغلی، که وخت راشي د ټولو نه مخکې به ډمان شرموي، داسې به ګډېږي چې ډمان به شرموي. نو ما تاسو ته دا عرض کولو چې زه ملا یم او زه پوهېږم، رڼا او تیاره پیژنم، شپه او ورځ پیژنم. نو هغه ښځې ته سلطان سکندر آواز کوي چې د سلطان سکندر باچهي ده، په تورو به دې کیمه کی. نو ښځه ورته څه وایي د بهر نه؟ ورته وایي زه تیغ سکندر چرا میں سخن، زه تیغ سکندر چرا میں سخن، سکندر توی چاره خیش کن. ورته وایي د سکندر د تورې خبرې راته مه کوه، د سکندر د تورې خبرې مه کوه، سکندر ته ځان د خلاص کا. سکندر خیال دا و چې دې ښځې جوړ زه نه یم پېژندلی، ځکه یې کوټه کې ګیر کړی یم. که دې ته دا پته وی چې دا بادشاه دی بیا به څنګه ګیرولم؟ ښځه ورته وایي زه تیغ سکندر
چرا میں سخن سکندر توی چارے خیش کن د سکندر د تور خبر ماتا مکوا سکندرم تیزان د اخلاص کا او بادشاہ ز خزائم او ته بادشاہ ما په کوټه کې گیر کړي ځان نش اخلاص هولې پدې مې پویا کا چې سبا د خدای په جیل کې گیر شنو څنګه بزان خلاص کې الله خزه داوي او خزه دیته وي بادشاہانو ته دا خبره بیا ورته وي اگر چه زنم زن سیر نیستم اگر چه زنم زن سیر نیستم ذکار جہاں بے خبر نیستم خزه ما خدا سے خزه نه ما چې د جهان نه بے خبره زه د جهان په ټولو کرتوتونو باندې پوهیږم عزیزانو عرض مې دا زه ملایم خدا الله مهرباني ده زه ډېر زاغ مولا پیدا کړی زه د هر سړي د پوندو چال پیژنم چال زه درته په ایمان وایم ما علم قیافه ویلې ده علم قیافه چې زه سړي ته وګورم که نه د هغه د چهرې بناوټ چې دی د هغه د ټول بدن حال ما ته ووایي چې دا د کم قماش سړی دی چې وګورم ور لاس چې څوک راکړي چې لاس راکړي د لاس راکولو ادا نه ما ته پته ولګي چې دا څومره اوبو کې دی ما په 50 کاله کې د پاکستان د حکومتونو سره جوړ ولې نه دی راغلی ولې نه ځکه چې هیڅ حکومت د دې ملک او د قوم د پاره مخلص نه دی زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم لنډ وګورئ تاسو ټول د کلو خلک یې که نه ټول د کلو خلک یې ځکه چې دې جومات له دا غوړ غوړ نه راځي د یاري زه دا د کونینو ستنې وامه که نه سړي ته وامه ورته په دې کوناټي کې نو زمونږ دی جماعت ته ټول دا سپیره سپیره راځي دا د کلو یو خان بدل ته منزله راتلو نو دا د دې علاقې خانانم دی بار جماعت ته منزله زمونږ دا کلی هم د خانانو کلی دی که نه دلته هم خانان ډېر دي څه خانان دي مړه اجره کې مګنکان نیزهبازي کوي خو شپه په نامې خانان دي نو د بار جماعت ته منزله دي دلته نشي راتلی وایي د سره ستنې دي د کونینو څه خبره مې کوله چپ 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 لیونی څوک پکې راغلی خبره مې څه کوله چې زه سړی تیر شي د پوندو چالې پیژنم چال مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قدت را میں شناسم ویر سنگ جامی چا غندی واغندا و په خدای قسم زستا د پوند چال په جنما نو ما د پاکستانی حکومتونو د پوند چال په جندلې دی چال دلته اوس پیره غوندې دی زمونږ د دې کلی دی نو د الیکشن په وخت کې په دې سره کې منډې بواله او خځې ډیکشن ته او تیار شي او ورځي پې او شابه دا تلو راتلو په دې سره کې چې ما خام شونو اچھا د پاره چې منډې والے هغه وګټله چې وی ګټله نو ما ورته چې پلانیا ویلې ها مالیار خو دې وګټله ویل او کنه مال نن خو ډېر ستړی شوې بیګاله به د هغه پلاني خان په خپل ډبل بیډ کټ کې لږ پرې نه دي چې سملې وارام د هغې کټونه خو ډبل بیډ دي که نه مال په خپل ډبل بیډ کټ کې به دې پرې نه دي چې لږ پکې ارام وکړي ویل مونږ بنګلې ته نږدې نه پرېږدي او ډبل بیډ کې هم سملئ نو مال خدای دې په شرمونو او شرمواسي دې ځان وشلولو ټوله ورځې خان ته غویې فرض کړی قلبدر باندې وکړي بیا دې په اخورو تړي خان او نواب تاسو د هغې غویان یئ د عوام چې دي دا د ټیکهدارانو خره دي ټیکهدار چې ټوله ورځ په خره باندې کومه ګټه وکړي که نه په خره نو د شپې ټیکهدار چېرته لاړ شي او خر چېرته لاړ شي خر لاړ شي هغه خپل ډیران ته چې غلمل پې وخوري او ټیکهدار صاحب بنګلې ته لاړ شي نو دا عوام د ټیکهدارانو خره دي دا عوام د دې لیډرانو خره دي بله خبره ده چې اوس عوام خدای پوهیږي نه نو چې نه لا تتخذوا اليهود ټول وایي لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا او تب دوست نه وایي خدای ویلي دي کته د خدای نه لوی نو ورته وایي بیا
نن کابل ولی سټ کې دوت امریکا نه پریدي ولی یریږي چې کابل او پاکستان او ایران دا درې واړه ملکونه یو شو نو اسلامیک بلاک به جوړ شي بیا به پکې زما دارو نه خرڅي تاسو به وګورئ دا کابل به ټوکړي ټوکړي د دې پاکستان حشر به ته وګورئ کمړم او دا پاکستان تاسو ټوکړي ټوکړي د دې خلقو د لاسه د امریکای په شیطانت او نه لیدو کمړم نو راشي په قبر می متیاز اس ترقی مسلمان ملکونو کې نشته یو مهرباني په خدای کړی ده چې پیسې او دولت یې ولا ور کړی دی لکه عرب ملکونه چې د تیلو کوي ورته رایستې دي په وطن کې هغه دولت ته ور سره نور اس ترقی مسلمان ملکونو کې مصر وګورئ د زرګونو کالو مسلمان حکومت ته د زرګونو کالو تاسو وګورئ په مصر کې هیڅ ترقی نشته د مصر بادشاہ چې د حسن مبارک هغه ورځ یو دوه مصریان راغلي او تبلیغي جماعت ماته پښتنې کولې ماوي چې تاسو احرام مصر کتلی دي هغه ځای چې کوم ځای کې د فرعون لاش پروت ته او تر اوسه پورې خدای پاک باقی ساتلې ثابت پروت دا ثابت خدای پاک دې د پاره یې خېده چې لتكون للعالمین نذیرا ستا دا بدن بز ثابت ساتم تر قیامت پورې صلا لتكون للعالمین نذیرا چې د ټول عالم د پاره یو عبرت وي نو ما غي ته وې مصریانو ته چې تاسو احرام مصر کتلې نو هغه داسې په ګیره لاس والو وی چې لصاحب اللحیه هذا ممنوع ګیره والا احرام مصر کتو ته نه پری دا ګیره ویل ګیره مونږه پټ ګرځو په مصر کې او مصر کې قانوني طور هذا ممنوع دا ګیره منع ده مال ائمه المصر د مصر ائمه ما ته ویل صفا مخونه وي په منبر ناستي خطبه وای ائمه د مصر اوس د مصر د حسن مبارک نه لوی ټټو چې د امریکای دا بل نشته لوی خرید شده غلام چې د هغه د امریکای د مصر نه بغیر بل نشته په عرب ملکونو باندې تاسو وګورئ ټول تسلط چې د هغه د امریکای دی د خپل ملک تراشه قران خدا ویلي دي چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والاو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا او تب دوستان نه وای او یهود او نصارا په دوستای نه ني د قران خدا قطعی حکم دی او قطعی فیصله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فتح د مکه وشو نو حکم یې وکړو چې وباسه یهود او نصارا د جزیره عربنا د عرب په جزیره باندې چې څومره یهود او نصارا دي هغه د مصر عربونو پیغمبر حکم دا کړ نن ورشي سعودي ته ولکه فوج د امریکای د سعودي په کوو پروت ته او په جده کې دا اورېدو خبره تاسو ته نه کوم په منبر رسول باندې دا د لیدو خبره درته کوم په سن 65 کې مالی دلیو او په سن 82 کې بیا د عمره ته تلم بیا ملي دي چې د جدي بندرګاه چې ده او د جدي ایرپورټ چې ده په دې تمام باندې به انګريز او می مګوري بربند برواني د جدید سمندر بندرګاه چې ده پاغي باندې څومره تفریګاونه چې دي هغه د انګريزانو څومره چې دا هغه خار دی چې بیبي حوا پکې پراته ده ستاسو مور پکې پراته ده چې دا هغه خار دی نن زمونږ د مور قبر ته دعاګانې چې دي نو هغه د لندن او د امریکای انګريزان کوي نو عزیزانو عرض مې داو چې خدای ویلي چې دا سړی بچری ستا دوست نشي دا نشي ستا دوست کېده نو کته وای چې دا زما دوست نو تر اشتیا وای اوس امریکای ته مونږ دوست ملک وایو کنه وای انګريزانو ته مونږ دوست ملک وایو کنه وای اوس اسرائیل ته مونږ دوست ملک وایو او کوشش کوو چې اسرائیل سره زمونږ سفارتي تعلقات جوړ شي نن ستا په ملک چې هر حکومت بدلیږي داغه فیصله په وایټ هاوس کې کیږي زمونږه د مسلمان فیصله خو په خوا په اسمانونو کې کېده اوس د مسلمان فیصله چې دی په وایټ هاوس د امریکای کې کی نو قران کلیر کټ آرډر دی چې لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یهود او نصارا او تب دوست نه وای دا ستاسو دوستان نشي کې خدای ویلي
زمون هر ادا ګوره د انګريزانو دا هر ادا کوم ایجاد د لعنت چې انګريزو کی کوم ایجاد د لعنت چې انګريزو کی اول خیر مقدم ورته مونږ وایو اوس د ډیشنټین ایجاد چا کړی دی کته مسلمان کړی دی نو مسلمان خو تر اوسه په میخ جوړولم نه پوهیږي دا د اورمړو خرچ دي دا د اورمړو خره دا د اورمړو خرچ دي تر اوسه پورې یو میخ هم نه دی جوړ کړی چرته موټر وګورئ دا پاکستان سمبل دی ما ته وایي جی دا موټر پاکستان سمبل دی پارام کېنه دیلو بچو له غوته مو ورکوا زه نادان نیم زه ملا یم خو زه قمقل ملا نیم